د متحده عربي اماراتو د مرستو لومړۍ جوپه راورسېده. ننګرهار والي حاجي ملا محمد نعیم اخوند سره په لیدنه کې د متحده عربي اماراتو د ژغورنې او مرستو ادارې عمومي رئیس حمود الافاري وویل چې د کونړ زلزله ځپلو کورنیو لپاره د مرستو لومړۍ جوپه دې ولایت ته راورسېده. د ننګرهار درې نور ولسوالۍ مشکنډول، ستن او عملي کلیو کې د تېرې شپې زلزلې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 12 تنه ټپیان شوي دي. د زلزلې رامنځته کېدو سره سم د عامې روغتیا ریاست د بیړنیو پیښو امبولانسونه او روغتیایي ټیم درې نور ولسوالۍ ته ورسېده چې د یو شمېر برسېرنو ټپیانو درملنه یې هملته وکړه. لغمان ولایت کې د تېرې شپې د پرله پسې څو زلزلو له امله 9 تنه ټپیان شوي دي. د لغمان د والي ویان عبدالمالک نیازی وایي چې تېره شپه د زلزلې د پرله پسې ټکانونو له امله په دغه ولایت کې 9 تنه ټپیان شوي او 7 تنو یې روغتون ته مراجعه کړې ده. د متحده عربي اماراتو مسؤلینو کونړ والي سره ولیدل. د ننګرهار ولایت مقام دفتر رئیس مولوي شاهد نوراني او د دې ولایت ویان قاري احسان الله عثماني په ملتیا د متحده عربي اماراتو د ژغورنې او مرستو عمومي ادارې رئیس حمود الافاري د کونړ والي مولوي قدرت الله ابو حمزه سره زلزله ځپلو کورنیو ته د مرستو رسولو په موخه ولیدل. او د سررو د اوکامې ولسوالان تغییر شول. د ننګرهار ولایت مقام د لوزمدید له مخې د کارکوونکو چارو رئیس مولوي عبدالله ساجد له لوري د سررو د ولسوال نصرت کوچی د کامې د نوي ولسوال په توګه د یادې ولسوالۍ مسؤلینو او ولس ته ور وپېژندل شو.